ډېر ډاکټریا درلم ورور شیما ته دلته ودرېږه او دا خط ځان سره ونیسه او چې څوک هم راځي که نه ما دې ځای ته ورسو او موږ لاړو خپل مقام ته هم ځان ورسو راځه ډاکټره خو په تا زوی من نن یو مرغۍ ګیرو مرغۍ دا وله ورکه دا بیک هم ځان سره ونیسه او دلته کښېنه راځه چې ځو ډاکټره او جاړه ها السلام علیکم. وعلیکم السلام تا خو نن زه داسې راوغوښتم خیر خو او کنه ما ته وردی ما چوه یو ګروپ راوتی دی او ډېر ناشنا ګروپ دی د افسرانو د اړخه ډېر بې عزته کېږو یو ماشومه ده اناستې خط وسرئ چې په نښه پته یې څوک ورسوي هلته ترې پیسې هم والي او سړی ګیر کړي یعنې ماشومه د غټو غواکاري کوي ټیک ته بس دا خبره ډېره حساسه ده په دې لار کې به ته ماشومه ناستی او ته ور مخه تا که مونږ به پسې ځان در رسو زه ته خپل میشن کامیاب کا ماشومې دلته بچې څه کې پاسه دلته څه کې زه چا راوستې ما ته کور نه دی معلوم دا خط دی په دې پته دې ورسوم راځه زوی راځه تا خو په ما باندې د دنیا مزل وکړ ستاسو کوم ځای دی لږ مخکې شه ها مخکې شه ورونه دې دلته دي تاسو ما پیژنئ چې زه څوک یم نه نه په دې چالاکۍ د امیر ځان نشي خلاصولی راکړه ماشومه موږ له خبردار ته دا ماشومه خپل حراست کې واله او موږ دا مجرمان ګیرو صحیح ده
کاری چاله کوي نتورک هم کم دی دی په موبایل خبرې دي خان جي دا مشر خان بابا له کوو د خدای بندیانو داسې ستړی شوې نو سواړه استعمالوي چې ورټن ځوړند کم نو هوش په سر له راشي په افسرانو بې عزته کړو ټکه غواکاري ده او ټکه غواکاري ده مخکې شه مخکې شه ماما شوم له سایکل ورکه کنه ماما مخکې ځه نیک ځه